خاک پاک افغان میرسد در کبیر خشک قلبم. نیروهای امنیتی امارت اسلامی در جریان عملیات تصفیوی از مربوطات حوزه 17 امنیتی شهر کابل در حدود 130 میل اسلحه مختلف النوع، صدها جور البسه نظامی، وسایل و تجهیزات نظامی و دولتی کشف و به دست آوردند. می‌وزد از هر طرف اکنون شمال فتح و نصر. مولوی بشیر احمد مجاهد آمر حوزه 17 امنیتی ابتدا در اثنای تلاشی به نیروهای شامل عملیات تصفیوی نحوه جستجو و بازرسی را به آنان تشریح نمود. هدایت ده نظامی وسایل اختطافگر غله دا د تاسو ادب دی دا بنسي غیر د دینه کم سه د خلکو شخصي اموال دي لکه پیسې سره زر وغیره دی یو شي سره هم تاسو غرض نه کوئ. پایه های فتح و نصرت بار دیگر جلوه کرد، از زمین و آسمان تفسیر قرآن میرسد. نیروهای قطعه خاص 999 عملیاتی پلیس که در حمایت از نیروهای تصفیوی در حوزه 17 حضور دارند، مولوی خیالمیر اسد قماندان این نیروها میگوید: د خاص قطعاتو ته په هر ځای کې ټولو حوزو مربوط د امنیت وظیفې ورکړې دي، په هغو کې دوی توظیف شوي دي. موږ ته هم په دغې برخه کې 18مه حوزه روکړې شوې ده. د هغې امنیت موږ 24 ساعته خپلې دغه ګزمې دا جریان ورکوو. علما و متنفذین محل از جریان عملیات تصفیوی خوشبین بوده و در مورد چنین میگویند: ما من حیث امام مسجد امین محل با همراهشون در هر خانه حاضر هستیم که کتشان کمک بکنیم و امارات اسلامی، مجاهدین امارات اسلامی در مال و اموال شخصی کسی هیچ کدام غرض و اغراضی ندارن، فقط مال نظامی را میگیرن و بس خلاص. آمدن مجاهدین امارات اسلامی افغانستان در تلاشی خانه بسیار یک برخورد نیک، بسیار صمیمانه، برادرانه، کت خانوالا بسیار صمیمی. ملای مسجد، امام مسجد، نماینده کوچه همراهشان گشتیم، هیچ کدام اذیت آزاری به مردم و به خانه ندادند. همچنان فردی که خانه‌شان مورد تلاشی صورت گرفته از نحوه تلاشی چنین ابراز نظر دارد: مجاهدین امارات اسلامی آمدن، خانه را تلاشی کردن، دیگه انشالله کدام گدبدی نشد، بسیار به رویه خوب خانه تلاشی شد. مولوی بشیر احمد مجاهد از تصفیه کامل چندین محل مربوط حوزه 17 صحبت کرده و از دستاوردهایشان در جریان عملیات چنین گفت: په نتیجه د دې عملیاتو کې موږ ډېر ښه دستاوردونه لرو، لکه تقریبا 126 میله اسلحه د مجاهدینو لاسته غورځېدلې ده، چې په دې کې 1 میل ثقیل او M16 او نور مختلف نوع اسلحه شامل دي. په نتیجه د تصفیوي عملیاتو کې 15 ارادي موټر، 1 ملکی او 4 نظامی موټر دي، دا هم شامل دي، او نور غیر د دینه نظامی البسې په ډیر تعداد سره هغه هم نیول شوي دي.